عثمان د عثماني امپراتورۍ د پلار په توګه پیژندل کیږي ځکه چې د هغه په وخت کې د عثماني امپراتورۍ پراخېدل پیل شول. د تاریخ په کتابونو کې به تاسو د عثماني واکمنۍ په اړه اورېدلي وي چې عثماني امپراتوري ورته وایي. عثمان د طغرل او حلیمې په ژوند کې ډېر وروسته راغی. کله چې په 1258 میلادي کال کې عثمان وزېږېده نو په دې وخت کې طغرل 18 کلن و او همدارنګه حلیمه هم د ډېر عمر وه. هغه د خدای جل جلاله له طرفه یوه رالیږل شوې معجزه ګڼل کېده. مورخین د عثمان د ژوند په جریان کې عثماني امپراتوري یو تور سیوری ګڼي ځکه هغه څه چې د هغه په اړه لیکل شوي د هغه د مړینې نه 100 کاله وروسته څرګند شول. ګوندوغدو او سنګورتکین دوی د ارطغرل ملاتړ نه کاوه او د وخت په تېرېدو سره له تاریخ څخه وتلي. دوی یو آرام او نه هېرېدونکی ژوند وکړ چې په اړه یې زیات معلومات نشته. د دوی په اړه یوازې شفاهي کیسې شتون لري کوم چې د خلکو او نسلونو په واسطه تر موږ رارسېدلي. ویل کېږي چې هغوی د مغولو د لوی یرغل پر مهال سخت زیانونه وګالل او کوم چې پاتې وو هغوی د مغولو تر واکمنۍ لاندې ژوند کاوه. دوندار هغه یو زړور او نامته مبارز او یو ښه مینهناک او محبوب سړی و. هغه خپل ژوند د ورور قبیلې او کورنۍ لپاره وقف کړی و مګر تاریخ هغه یو ضعیف شخص معرفي کړی او د خپل ژوند په اوږدو کې یې ډېرې زیاتې تېروتنې کړي دي. هغه په 92 کلنۍ کې د عثمان په لاس ووژل شو له دې کبله چې هغه د عثمان د یو پریکړې په خلاف بغاوت کړی و. که مو ویډیو خوښه شوې وي نو زموږ ویډیو لایک او شیر کړئ او یا هم کوم سوال یا نظر لرئ نو کومنټ وکړئ او همدارنګه د نورو ګټورو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.